تا بیا زده کړه د ستونزو سره مخامخ ده. که چیرې موږ او تاسې په خپله ټولنه کې په کلیوالي ټولنه کې وګورو، په خاص ډول په هغه وخت کې موږ کلي ته ورشو، لکه د لو په وخت کې، د نهال په وخت کې موږ کلي یا بانډو ته ورشو، نو تاسو به بیا هلته په ښوونځیو کې وګورئ چې د ګوتو په شمار زده کوونکي په ښوونځیو کې او نور نه. علت یې څه ده؟ علت یې دا ده چې د دغه زده کوونکو مشران په دې فکر کې دي که چیرې زمونږ دغه زوی یا زمونږ دا وراره یا زمونږ دا خوریه 2-3 ورځې ښوونځي ته لاړ نه شي، د دوی په زده کړه باندې کوم اثر نه ولېږي، د ما به دلته په لاس پکسي، په پټي کې یا په دوکان کې به ما سره کار وکوي. خو نه، داسې نه ده. که چیرې یوه ګړۍ هم موږ خپل بچیان، منګه خپل ورونه، منګه خپل وریرونه د ښوونځي نه پاتې کړو، نو د هغې دغه زده کړه ټکنۍ کېږي او هغې بیا نشي کولی چې خپله زده کړه په صحیح توګه په مخه باندې بوځي. درنو کتونکو، موږ باید د خپلو مشرانو نه دا هیله وکړو، دا ارزو له هغې نه وکړو چې باید زمونږ واړه ورونه، باید زمونږ واړه وریرونه چې هغې ښوونځي ته ځي، د هغې د ښوونځي نه په پاتې کېدو کې هغې بیړه ونه کوي. هغې باید خپل دغه بچیان ښوونځي ته په مسلسله توګه باندې ور ولېږي چې هغې په ښوونځي کې یو څه زده کړي. که چیرې موږ او تاسې ښوونځي وګورو، په ښوونځي کې ټول لوستونه چې دي هغه د یو زنځیر شکل لري، یو لوست د بل لوست سره نښتی ده، کړۍ کړۍ شوي دي. که چیرې موږ خپل بچیان د لو په وخت کې، د نهال په وخت کې، د بل کار په وخت کې ښوونځي ته ونه لېږو، 3-4 یا 5 ورځې د ښوونځي څخه منع کو، نو د هغې دغه زده کړه چې کوم یې زنځیري شکل درلوده، هغه زده کړه یې ټکنۍ شوله، هغه زنځیر وشلېده، د هغې زده کړه خرابه شوله. خو موږ او تاسې د هر رنګ ستونزو سره باید مقابله وکړو. دا هم مهمه نه ده. صحیح ده، په کلیوالو سیمو کې یا په ښارونو کې یا په بانډو کې موږ باید دا بانه ځان ته ونه لټوو چې موږ ته په کلي کې ښوونځی نشته، موږ خیمو لاندې خپل لوستونه یا خپل ښوونځی وایو، موږ ته یې تعمیر یا بلډینګ نه ده جوړ کړی، یا موږ ته کتابونه نشته په ښوونځي کې، کتابونه لږ دي، یا مثلا موږ ته په ښوونځي کې کتابچې یا قلمونه نه راکول کېږي، یا په مورنۍ ژبه موږ ته تعلیم نه راکول کېږي په کلو یا بانډو یا چې کوم ځای کې موږ اوسېږو. نه، دغه بانه باید موږ له منځه یوسو او خپل چې کومه زده کړه ده هغه په هر قسم حالاتو کې موږ هغه خپله زده کړه سر ته ورسوو. ګرانو کتونکو، که چیرې موږ او تاسې په نړۍ کې داسې قومونه هم شته، که چیرې موږ او تاسې نړۍ ته وګورو، په نړۍ کې داسې قومونه هم شته چې موږ نه ډېر د تعلیم یا د زده کړې په چاپېریال کې ستونزه لري، هغې ته کتابونه بیخي نشته، د هغه حالات داسې نه دي چې هغې زده کړه وکوي، خو بیا هم هغې خپلې مټې رانغښتې دي او هغې دا هڅه کوي، دا کوشش کوي چې خپل زده کړه وکوي. ولې؟ ځکه هغې د زده کړې په ګټه باندې پوه شوي دي. هغې هر وخت غواړي چې زده کړه وکوي او په هیڅ قسم ستونزې ته هغې ځان نه تسلیموي. درنو لیدونکو، که چیرې موږ په اوس وخت کې افغاني ټولنې ته یا پښتني ټولنې ته وګورو، موږ ټولنه هم اوس له ستونزو سره لاس و ګرېوان ده. ځینې خلک داسې شته چې هغې خپل بچیان د بعضې ستونزو، د امنیتي ستونزو له نګاه نه ښوونځیو ته نه پرېږدي، خو ځینې داسې کورنۍ هم شته چې هغې نشي کولی چې خپل بچیان ښوونځي ته واستوي، ځکه چې په هغې باندې هغې مزدوري کوي، هغې پې کار کوي، هغې پې روزګار ګټي او د کور لپاره پې یو څو روپۍ لاسته راوړي. خو نن وخت کې هر قسم ستونزه که چیرې یو انسان وغواړي زده کړه وکوي، نو دغه انسان کولی شي چې خپله زده کړه چې په هر رنګ وکړي، ځکه چې په اوس وخت کې
د تعلیم یا د زده کړې حاصلول مشکل کار نه ده. که موږ وګورو دا اوس هم تاسو درانه لیدونکي او په خاص ډول زده کوونکي د تلویزیون مخې ته ناست او تاسو په تېره اونۍ کې چې د پښتو تلویزیون نه څه لوستونه لیدلي وي هغه هم زده کړي د هغه اوس تکرار ده. دا هم په ښوونه کې په روزنه کې او په زده کړه کې یوه اسانتیا ده چې رامنځته شوې ده. نو له تاسو درنو کتونکو نه موږ دا هیله کوو چې خپل وخت تاسو ضایع کوئ مه او په هر قسمه حالاتو کې په هر رنګ حالاتو کې تاسو باید خپل زده کړې سر ته ورسوئ او په هیڅ قسمه حالاتو کې باید تاسو ځانونه حالاتو ته تسلیم نه کوي او خپل زده کړې پرې نه دی. درنو کتونکو اوس وخت کې موږ غواړو چې د زده کړې په باره کې موږ څه ناڅه خبرې وکولې. تاسو هم کولی شئ چې موږ سره همدا اوس د ټلیفون په کرښه شئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته د تلویزیون په پرده ښکاره کول کیږي او تاسو هغه لیدلی شئ. هماغه شمیره په خپل تلیفون کې داخله کوئ. څلورمه داخلېدو نه وروسته تاسو خپل تلیفون غوږ ته ونیسئ او بیا څلورمه توکمه کېکاږئ. تاسو به مستقیما موږ سره په اړیکه کې شئ. که کومه ستونزه وي کوم مشکل نو له موږ سره شریک کړئ. درنو کتونکو اوس یوه دمه اخلو او له دمې نه وروسته د تیرو لوستونو ته یوه کتنه کوو چې هغه لوستونو د پښتو کتاب او د شمیر کتاب ده. نو اوس به یوه دمه واخلو له دمې نه وروسته به په تیرو لوستونو باندې یو ځغلنده نظر ور واچو. لیوال د لرې ښوونځی لومړی ټولګی د جمعې د ورځې پروګرام له غرمې وروسته ماسپښین 2 بجې د ښوونکي او زده کوونکو ژوندۍ خپرونه دویمه دوره په ژوندۍ بڼه د لومړي ټولګي لوست له ښوونکي سره سوال او ځواب د ټلیفون فیسبوک برېښنالیک او نورو لارو د لیوال د لرې ښوونځي له وتلیو زده کوونکو سره مرکې ماښام 6 بجې د ښوونکي او زده کوونکو ژوندۍ خپرونه لومړۍ دوره په ژوندۍ بڼه د لومړي ټولګي لوست له ښوونکي سره سوال او ځواب د ټلیفون فیسبوک برېښنالیک او نورو لارو د لیوال د لرې ښوونځي له وتلیو زده کوونکو سره مرکې د شپې 10 بجې د زده کوونکو په غوښتنه د تیرو لوستونو تکرار په ژوندۍ بڼه د لومړي ټولګي لوست له ښوونکي سره سوال او ځواب د ټلیفون فیسبوک برېښنالیک او نورو لارو د لیوال د لرې ښوونځي له وتلیو زده کوونکو سره مرکې درنو لیدونکو بیا هم د ښوونکي او زده کوونکو ژوندۍ خپرونې ته ستړي مشئ. درنو زده کوونکو که چیرې تاسو ته په تیرو لوستونو کې کومه ستونزه رامخته شوي نو همدا اوس کولی شئ چې موږ سره ټلیفوني اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د تلویزیون په پرده تاسو ته ښکاره کیږي. تاسو هماغه شمیره خپل موبایل یا خپل تلیفون کې داخله کوي او له هغې نه وروسته د لږ ځنډ نه پس د څلورمه توګمه کېکاږئ. موږ سره به تاسو په تماس کې سئ او موږ به ستاسو هغه ستونزې ته د هر لاره چاره ولټو. درنو زده کوونکو او لیدونکو تیرو لوستونو کې موږ تر زی پورې درسونه لوستي. اوس غواړو چې زی نه وروسته چې کوم درسونه موږ تکرار کړي هغې باندې یو ځغلنده کتنه وکړو. موږ ګورو چې نننی درس د موږ ده د زی توری ده. اوس موږ ګورو تاسو که چیرې خپل کتابونه مخې ته ایښي وي په کتابونو کې تاسو وګورئ د زی توری ده. د زی توری یې لیکلی. تاسو اوس دې طرف ته متوجه شئ د تختې لور ته وګورئ. په تختې لور کې اول موږ دلته زی لیکو. د زی لیکل موږ یادوو. درنو لیدونکو ګورو چې یوه اړیکه ده او څوک له کوم ځای نه ده ګورو.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای نه؟